په کال 2022 کې لبنان د جوړ اقتصادي بدبختۍ سره مخ شو، نو ځوانان د هیواد له پرمختللي شمال په ځانګړي توګه د طرابلس نه مهاجرت وکړل او وروسته په عراق کې راڅرګند شول، چېرته چې ځینې یې د اسلامي دولت سره یوځای شوي. محمود سیف وروستي ځل د 2020 کال په دسمبر کې خپل ورور بکر سره ولیدل. بکر ناڅاپه له کوره ووتو او د انتها پسند ډلې ترڅنګ یې وسله پورته کړه. یو میاشت وروسته محمود وویل چې بکر د عراق په ختیځ کې د مشکوک وسلوالو په نښه کولو کې د عراقي حکومت هوایي برید کې ووژل شو. محمد سیف وای بکر بفیق الصباح بکر سهار له خوبه پاسېدو او مور ته وویل چې د غرمې ډوډۍ تیار کړه. بیا هغه لاړ او بیرته راستن نشو. بکر ورک شو. د ځوانانو مهاجرت د سختدریزو لخوا د ځوانانو بھرتی کولو ویره رامنځته کړي چې د لبنان د اقتصادي ستونزو او تل موجوده فرقه‌ایز تاوتریخوالي څخه د مایوسۍ او ناامیدۍ څخه ګټه پورته کوي. په داعش کې شامل شوی یو ترهګر وای صار كل اول شهر $500. زه له داعش سره ځکه شامل شوم چې دغه ډلې ماته په میاشت کې خواوشه $1500 راکړل. ما غوښتل چې په وقار سره ژوند تیر کړم او ما مخکې داسې نشو کولی. د طرابلس د استلم جماعت امام شیخ بلال بارودی په څیر مذهبي مشران وای دغه ښار د انتها پسندۍ د ودې اصلي ځای دی. په ټولنیز ډول د بقا لپاره هڅې هغه اصلي وجه ده چې ځینې ځوانان د انتها پسند ډلو سره یوځای کېدو ته هڅوي.